زما ډیرو قدرمنو عزتمنو پتمنو د اسلام په ښایسته دین را شریکو مسلمانانو ورونو، الله جل جلاله وعم نواله وعز اسمه په خپل مقدس کلام قرآن کریم کې د خپل رحمت ذکر کوي او د الله تعالی د هغه نعمتو چې په موږ و تاسو باندې کړي دي د هغه ذکر کوي. اولنی آیات الله تبارک و تعالی فکی فرمایي ان رحمت الله، په تحقیق رحمت د الله تعالی قریب من المحسنین، نږدې دي هغه کسانو ته چې نیکي کوونکي. محسنین دا جمع د محسن ده، هغه چاته وایي چې نیکي کوونکی ښه کارونه کوي. نیکي و بدي دا دوه ازداد دي، سره ضد دي، لکه اور اوبه، لکه تور سپین. تور سپین دا سره ضد دي، اور اوبه دا سره ضد دي. نیکي بدي د دې مابین کې تضاد دي، سره ضد دي. مشهوره خو زموږ په زمانه کې دا ده چې هر سړی په نیکي و بدي پوهېږي، خو دا د یو چا خبره ده. ښه خبره دا ده چې هر سړی په دې نه پوهېږي چې دا نیکي ده، هر سړی په دې نه پوهېږي چې دا بدي ده. نیکی هغه ته ویل کېږي چې شریعت ورته نیک وایي، کومه ته چې شریعت مقدسه د الله تعالی کلام د پیغمبر علیه الصلاة والسلام احادیثو نیکی ویل هغه نیکی ده. بدی هغه ده چې کوم د الله تعالی کتاب یې بد بولي، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام احادیث یې بد بولي، دې ته بدي وایي. زما او ستا عقل د دې فیصله نشي کولی. ظاهرا خلکو ته یو شی ښه ښکاري، اما ولیکن په اصل کې هغه بد وي. یا په ظاهره باندې یو شی سړي ته بد ښکاري، خو په باطن کې هغه شی د ښه. قرآن شریف خو ظاهرا د دې یو مثال ذکر کړی دی. د مثال په تور باندې سړي ته دغه خبره ډیره درنه معلومیږي چې مرګ دی. د مرګ څخه خلک بیریږي، شی نه دی خوښ چې د غي د مرګ تذکره کوي، لا یې ښه نه یې خوښ. وایي دا وګوره بس د مرګ خبره ده و د مرګ خبره ده و، دا ښه نه ورته معلوم، ښه یې پر دماغ هم نه لګېږي. اما ولیکن مرګ د چا په حق کې ډېر ښه دی، ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مؤمن دپاره مرګ تحفه بللی ده. اوس مرګ چې مؤمن ته راسي، مؤمن خو دنیا کې ستړی دی، په تکالیفو باندې دی، نو بیا چې مرګ ورته راسي نعمتو ته ورسي، هلته داسې نعمتونه وي، هلته داسې استراحتونه وي چې نه سترګو لیدلی دي، نه غوږو صفت اورېدلی دي، نه در اوسه یو انسان تصور کړی دی داسې نعمتونه. نو بیا مرګ ښه سو که نه؟ دا در هغه وخته چې ته مړ سوی نه یې، د مرګ خوند یې کتلی نه یې، دا نعمتونه نه درکوي. اما د چا په حق کې بیا الله پاک دې مې وساتي، بیا ډېر خطري دی مرګ. ګوري څه خلک دي د هغو دپاره ډېر خطرناک دی مرګ، سخت خطرناک دی.
چې ورسې مارانو ته ور روان دي، لړمانو ته ور روان دي، اورونو ته ور روان دي. اور سړی په دې دنیا کې نسی برداشتولی، او دا اویایمه حصه ده د هغه اور، نه شپېته حصې هغه پر زیات دي. څومره غټه ده خبره ده دا چې د بعضې خلکو په حق کې بیا مرګ دومره ګران دی. ظاهرا یو سړی په سفر باندې روان وي، دته خو تکلیف دی دا سفر کول، دا مشقتونه ګالل، دته دا ښه نه ښکاري. اما دی غریب په دې خبر نه دی چې زما په حق کې دا سفر کول څومره قیامتي دي، څومره ثوابونه دي، هغه باندې نه دی خبر. بهر حال الله تبارک و تعالی فرمای ان رحمت الله، په تحقیق رحمت د الله تبارک و تعالی قریب من المحسنین، نږدې دی نیکی کوونکو خلکو. د الله تعالی رحمت دا نږدې دی. او په پارسی کې یو متل دی، رحمت خدا بانه می جوید. د الله تعالی رحمت اسی بانه غواړي، اسی بانه طلبي، دومره نږدې دی د الله تعالی رحمت. حدیث پاک کې راځي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي، وای کم سړی چې په عبادت باندې، حدیث قدسی دی، وای الله تعالی وای چې کم سړی په عبادت زما طرف ته یول ویشت را نږدې سي، یول ویشت، زه یو غز ما رحمت دې سړی ته ور نږدې کېږي. الله تعالی وای زما رحمت دې سړی ته یو غز ور نږدې کېږي. الله تعالی وای کدا زما بنده په عبادت باندې ماته یو غز را نږدې سي، زه دغه سړي ته، دغه انسان ته، دغه مسلمان ته یو باع ور نږدې کېږم. پښتانه یې وازه بولي، په عربي کې باع ورته وایي، دې دومره ور نږدې کېږم. په رحمت باندې الله تعالی دومره نږدې سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، وای الله تبارک و تعالی فرمایي، کم څوک مسلمان چې زما پر طرف باندې په عبادت باندې په عادي تګ را روان سي، زما رحمت دغه کس ته په منډه باندې ورسي. دی د غیر روان دی، د الله تعالی رحمت ورته منډې راوړي. نو پته ولګېده چې د الله تعالی رحمت اسې بانه غواړي. خدا یو شی په ذهن کې راوستل پکار دی چې د الله تعالی د رحمت ځان مستحق جوړول پکار. د الله تعالی رحمت هلته سړی ته ورځي چې دا سړی اهل د رحمت سي. دا انسان د الله تعالی د رحمت مستحق سي، د الله تعالی د رحمت امیدوار سي، د الله تعالی د رحمت طلبونکی وي. خو که یو کس ناست وي، دی په دې خبر لا نه دی چې جنت یې بیا چش دی، دوزخ یې بیا چش دی، و قبر یې بیا چش دی، مرګ یې بیا چش دی، نو هغه ته خو بیا د الله تعالی رحمت نه وړاندې کېږي. هغه څوک چې د الله تعالی د رحمت طلبګار وي، د الله تعالی رحمت ورته راځي. قانون دا دی، قانون یو سړی چې د زردالو مندکه په مځکه کې کښېنږدي، دلته درخت راشنه کېږي؟ نه. اول یوه مندکه د زردالو پیدا کول پکار دي، بیا یې په مځکه کې پټول پکار دي،
بیا دا ځکه اوبول پکار دي، اوبه به ورکوې په کرار کرار کرار، دا دانه راشنه سي، دا منده شنه سي، زور طاقت الله پاک پکې کښېږدي. دا منده دلته چې تی ماتوې، هغه بادام چې ماتوې ډبره درڅه غواړي، دومره کلکه ده منده، خو پر تا دونه کار و چې پټه یې تکه، اوبه ته پر ولګوه، هلته یې بیا چوي الله تعالی. چونکی د دانو څوک دی؟ الله رب العزت دی، خالق لا یزال دی. هغه منده که ماته کی، بیا د هغه څه یو سپین تیغ راوځي، بیا کرار کرار غټیږي غټیږي غټیږي، چې اوبه نه ورکوې دا درخته غټیږي. دې درختې ته چې صفایي نه کوې، دا درخته میوه راوړي نه، دا درخته چې پیوند نه کوې دا میوه کوي نه نیکي. خواري به کاږې کاږې کاږې، اخر دا درخته دومره غټه سي، څو وخته بعد بیا سړی ورته ولاړې باغوان، بیا غټ غټ چارمغز زردالو دي ځینې راشکوي، بیا یې خوري. دلته زما او ستا حیثیت د منده کې دی چې ما او تا دنیا ته راغلي. اوس دا خپل ځان دی، د دې خپل ځان حفاظت کوه، په دې باندې ښه اوبه ولګوه، په دې باندې ښه خواري وکاږه، په دې خپل ځان باندې. بیا به ستاسو الله تعالی یو انسان جوړ کړي. د انسان د حیوان مابین کې جلاوالی راغلی، ګوري جلاوالی ښکاره سو. ادب دی یو سپی دا چې پیدا سي، دا هلته په خپل طبیعت باندې ګرځي، او دس تازه کوي نه، غټ سي مړ سي پته نه ولګېږي، غسل کوي نه کوي، مسجد ته راځي چې یو وخت لمونځ وکړي نه نه کوي. انسان انسانیت هلته معلوم سو چې دی اودس زده کړي، دی غسل زده کړي، دی اودس وکړي، دی غسل وکړي، دی لمونځ زده کړي، دی لمونځ وکړي، دی روژه ونیسي. اوس د ده و د هغه مابین کې، د هغه حیوان مابین کې بېلتون راغلی. اوس هغه چې په روډ پیدا سو، په روډ غټ سو، پر هغه ځای مړ سو، هغه سپی غریب دا جنت ته ځي نه ځي. هغه انسان به نو بیا څنګه قدردان سي در دې سپي چې هغه هم نه اودس زده کړی دی، نه غسل زده کړی، نه لمونځ کړی دی، نه روژه نیولې ده، نه یو عبادت کړی دی. بیلتون خو د ځان دا په خپله راوستل پکار دی. خپل ځان میوه‌دار که، داسې درخته د ځانه جوړه که چې میوه در باندې وي. یوازې دا نه چې میوه به دې د خپل ځان وي، داسې میوه‌داره درخته د ځانه جوړه که چې نور هم ستا میوه وخوري، نورو ته میوه ورکړه. خواري کښل پکار دی. دین په دې کې چې څومره مشقت تکلیف ګالې، څومره تکلیفونه وړې، د دنیا شادي هم د آخرت هم، دا د دنیا سرلوړي هم د دین دې خپل کړی دی. سرلوړي ته په جګو سترګو ناست، منځ یې خپله کړی، په مجلس کې سهار ناست پر بریتو باندې لاس تېروي، داسې جګ جګ ګوري، کنې خپل څلور رکعت لمونځ یې د سهار کړ، اچینې دی کړی، هغه بدبخته مړې سترګې نیولې ناست دي، څه کور دی خراب دی. کنې موږ په خبر هم نه یو، خو دا مړ سترګې سړی معلومیږي، په مجلس کې هم سړی په پوهېږي چې والله سپېره دنده یې کړې ده، نه دی سم. دا په پسته مجلس کې سړی پېژني چې ورته وګورې داسې پکې معلوم یې غریب کړ، منځ یې نه دی کړ. دا بعضې وختونه په دا روژه کې موږ څه خلک ووینو، په کس ته د خاورو باندې لاس تیر کې بیا په شونډانو ومږي، روژه یې نه ځان دی ښکاره کوي چې زم روژه ته یم. اما ولیکن سړی
د ده په خپله در خوله دا وځي. ته ما ته وګوره دی تک ژړ سوی یم، یاره نن ډېر تږی. معلومه ده چې روژه دې نه ده نیولې. هغه یو چا چې سخوندر غلا کړی نو پر مجلس کې به کښېنستی سخوندر بې یاده. ول ستا څه سخوندر دي که نه؟ نو خو معلومه ده چې تا پورته کړی دی. دا سړی په خپله معلومي. الله رب العزت دې موږ و تاسو وساتي. په خپله آثار د بدۍ پر یي هغه سړي باندې چې نیکبخته یي، د نیکبختي اثار پر معلومیږي. خلک هم ښه جنې راوړي، خلکو ته هم ښه خوند ورکوي، مجلس هم په ښایسته یي، کلی محله هم په ښایسته یي، ټول خلک ورته امیدوار وي، ښه جنې وړي. یاره چې دی رالی په الله قسم دا مجلس دی نوراني سو. یاره چې دی رالی داسې خبرې وکړي، داسې خوند یې وکړي، دا مجلس دونه ښه خوند کاوی، دا انوار مې په سترګو لیدو. یاره دونه خوشبويي خوره سوه، دا څنګه ښه سړی و. او چې بد سړی راشي، یو سپین ږیري بل سپین ږیري ته لږ سترګه وي، هغه نسي په پوه، بیا دی په لاس پورې وایي لږ در وڅکېږه، دا څه مردار بوی یې ځي د غریب. هغه نو د سهار لمونځ نه یې کړی. یا داسې بله د بدبختي یو علامت، دا بدي نه ده، دا چې سړی کوي الله تعالی د مسلمانانو په زړو کې د ده څه بد ور واچي، بد جنې وړي. د الله تعالی رحمت دا سړی ته ډیر نږدې راځي، مسلمان ته ډیر، خو سبب غواړي. کله چې سړی کار کوي نو عبادت کوي نو د الله تعالی رحمت را روان وي. دومره ژر راځي، دومره په منډه راځي، سړی اریاني. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه روایت نقل کوي، وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو غزوه ته روان و، غزا تکلی مجاهدین صحابه کرام ډیر ورسره دي. په یو قوم راغلی، په یو کلی باندې راغلی. تاسو به هم پخوا دا د سارا کلی لیدلي، خونې به جوړې وې، د سړی دیوال بناو. دا بنګلي و، دا ځایونه دا پخوا نه و. یو علاقه باندې رالو، په یو کلی باندې صحابه کرام د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ورسره دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړی، کښېنستی، صحابه کرام هم کښېنست. یوه زنانه کټو پخوي، لاندې در کټوې اور بل کړی دی، دیګ یې باندې کړی دی، اور بلی. وړوکی ماشوم بچی دی، زوی دم ورسره دی، کوچنی د 2 کالو 2.5 کالو ماشوم. دا اور چې بلکې د اور لمبه راپورته سي، باد یې راوهي، دا بچی داسې رالرې کېږي. آخر هوا راغله، تیزه هوا، د لمبه یې د اور راوهل، چې راوی وهله، دې کټو پرېښوه. هغه خپل ماشوم بچی د په غېږ کې راواخستی، چا نه یې پوښتنه وکړه دا څوک دي دا خلک چې دلته ناست دي؟ ته یې دا خو رسول الله دی او صحابه کرام ورسره دي. بچی راواخستی، را روان سو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې خلکو پوښتنه وکړه دا کلیوالا څوک دي؟ منل کو خلک ورته نحن المسلمون، موږ مسلمانان یو. بعضې خلکو څه چې پوښتنه وکړي دي چې په قرآن شریف کې یا په احادیثو کې دا قوم لفظ ذکر شي، دا نو دا زموږ ضیع و خیلي شي، دا نه شي که نه. دا د قومیت منتنه ناره دا مه پورته کوئ، دا بدبویه ناره. چا پوښتنه درڅه وکړه چې څوک یې؟ ورته وایه مؤمن مسلمان یم که نه. اسلام د هر څه نه وړاندې دین دی که نه.
بس موږ ګرد مسلمانان سره ورونه یو، ټول مسلمانان سره څوک ورونه دي. انما المؤمنون اخوة، الله تعالی وایي مؤمنان دا سره ورونه دي. رسول الله فرمایي المؤمن اخو المؤمن، مؤمن د مؤمن ورور دی. خو زموږ په خلکو کې یو مرض پیدا سوی دی، الله دې موږ ته نجات ځینې راکړي. بس مخکې درته ضعی خیلي یادوي، دا ضعی خیلي ګټه نه رسېږي. دا بیا وړاندې اوږده مسله ده. هغه صحابه کرام چې دا پوښتنه کوي هغه ورته جواب کې دا وایي، دی چې د صحابه و پوښتنه کوي هغه ورته جواب کې نحن المسلمون وایي. هغه زنانه راغله پیغمبر علیه صلات وسلام ته نږدې ودرېده، په حجاب و په پرده کې راغله، بچه یې په غېږ کې رااخستی. د حضرت رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه پوښتنه کوي یا رسول الله الیس الله ارحم الراحمین، الیس الله ارحم الراحمین، آیا نه دی الله تعالی ښه رحم کوونکی د ټولو رحم کوونکو؟ الله تعالی خو ډېر مهربان ذات دی، ډېر رحم کوونکی ذات دی، هیڅ چا سره داسې رحم سته نه لکه د الله تبارک وتعالی سره. پیغمبر علیه صلات وسلام وایي دی الله تعالی رحم کوونکی دی، رحمت کوونکی ذات دی الله تعالی. هغه زنانه ورته وایي یا رسول الله بأبي و امي، زما مور پلار دې درته قربان شي. عجیبه خلک و، عجیبه زنانې وي، چمونه یې زده و. زموږ د دې هر قسم موبایل زده دی، ټي وي یې زده دی، وي سي آر یې زده دی، په کپړه دی پوهېږي چې دا د چین ده، دا د جاپان ده. موږ ته یې ولاکه دا اندازه معلومېږي چې دا چیرې جوړه کړې، دومره په پوهېږي. خو چې راسي د الله تعالی سره یې بیا غوړه نه دي زده، د پیغمبر علیه صلات وسلام سره یې غوړه نه ده زده. چې څومره غوړه د الله سره کوي، په الله قسم چې کامیابي ده. د دنیا د یو وزیر سره د غوړه زده ده، چاپلوسي دې زده ده، او د ذات اقدس د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره غوړه نه کوي. چې څومره غوړه کوي د پیغمبر علیه السلام سره، څومره چاپلوسي دې زده کوي، په الله قسم کامیابي ده. ځان ویلي که د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفت کې. خو به هر حال زموږ کې دا مسله ډېره د پلاني وزیر سره وغورځه، د باچا سره وغورځه، دا څه ګټه سړي ته رسوی شي؟ د مرګ دې خلاصوی شي؟ نه. مرګ در څه لرې کوی شي؟ نه. ژوند درته ډېروی شي؟ نه. یو کار نشي کولی. نو بیا د قربانۍ لایق ذات چې سړی د ده دپاره په هر عبادت کې قرباني ورکړي، هغه څوک دی؟ الله رب العزت دی. هغه زنانه ورته وایي یا رسول الله بأبي و امي، زما مور پلار دې درته قربان شي. الیس الله بأرحم، آیا نه دی الله تعالی ښه رحم کوونکی په خپلو بندګانو باندې من الام بولدها، تر مور په اولاد د دې باندې. الله تعالی تر مور او در پلار ډېر مهربانه دی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته وایي دی در مور پلار ډېر مهربانه دی الله تعالی په خپلو بندګانو. هغه زنانه ورته وایي و یا رسول الله مور چې ده لا تلقي ولدها فی النار، مور خپل بچی په اور کې نه غورځوي. بیا الله تعالی ولې خپل بندگان په جهنم سوځي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام سر مبارک پر زنګنو کې په ژړا سو، ژاړي د یوې زنانې د خبرې په وجه پیغمبر علیه السلام ژاړي. خو زنانې دی خبره وکړه چې زړه لرزي.
حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر وخت جړل، زنانه ورته ولاړه ده، سر یې راپورته کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې په الله قسم چې الله تعالی خپل بندگان په جهنم باندې نه سوځي مګر نه هغه څوک چې مارد المتمرد وي، سرکشه ګناهګار وي، سخت طغیان کوونکی او خپل یې منع کړې وي د دې کلمې څخه، لا اله الا الله محمد رسول الله، کلمه نه مني، د هغې ماتحت زندگی نه تیروي، ځکه سوځي الله تعالی. خپل ځان دا سړی په جهنم کې ورځي. د الله تعالی د رحمت ځان مستحق نه دی جوړ کړی، نو بیا یې الله تبارک وتعالی په جهنم باندې سوځي. د الله تعالی د رحمت ځان مستحق جوړول دومره اسانه جوړیږي، دومره اسانه جوړیږي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین دی، د مځکې د سر خلافت و امارت الله تعالی ورکړی، په څومره عرب مځکه باندې حکومت کوي، او داسې حکومت نه و لکه د دې موجوده وخت د خلکو، داسې حکومت و عادل، داسې حکمرانی الله تعالی ورکړې وه، داسې عدالت الله تعالی ورکړی و، د شپې به هم په کوڅو کې ګرځېدي، د خلکو خدمت به یې کوئ. ورځ را روان دی، یوازې یا کړ را روان دی، څوک ورسره نسته، کوڅې په سر چې راکښېوتی د هاخوا څه یو ځوان را روان دی، د دې ځوان په لاس کې د شرابو بوتل دی. اوس دې ځوان د ځانه سره سوچ ووهي، که شاته ګرځم غږ درپسې کوي، که بوتل غورځوم ویني، که مخامخ ورځم نیسي مې رسوایي راغله. اریان دی څه وکړي، نه شاته تلل سته، نه بوتل غورځولی شي، ویني یې ګریزي چې در سره یې قبر ته ورسې داسې به اریان یې لکه دا کس چې اریان. اوس سړی بیرته د قبره راوتی سي چې ولاړ سم ورور یا خور یا مور یا پلار مې خلاص کړي، ارمان به کوئ. ګورئ دا زما خبر ده، اوس یې واورئ چې قبر کې مې کښېږدي، هلته به بیا درته یاد سي چې داسې چې راته وویل، بیا واپسې راتلل نسته. کنی خپل زور ټول ووهي چې بیا راکلی سي که نه سي راکلی. لکه هغه سړی چې ګرځېدی نسي، هغه لا منډه اخیستی سو، موږ تاسو هم بیا منډه نه سو اخیستی که نه، بیا ځغاستی هم نه سو. سوچ یې وکړئ څه وکړي. هلته قبر ته چې ولاړې چې مخ ته راځې نکیر منکر درته ولاړې پوښتنه کوي، کمه ګناه ګریزي چې دې را اخیستې ده غورځوی هم نه سې، چیرې به وغورځوې؟ غورځولی سې؟ قبر خو ډېر تنګ دی، خو زموږ په زمانه کې بیا خلک دومره تنګ جوړوي، هغه مړی غریب په زور اسې کې ځای کې که نه. هغه ځوان هم سوچ وکړي، خو هو دا یو را روان سو، د الله رب العزت ذات ته متوجه سو چې یا الله نن خلاصون د پتا کېږي، نن به مې خلاصوې ته، نجات به راکوې ته. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د کوړو څه به مې نن ته خلاصوې، د هغه د درو څه به مې نن ته خلاصوې، د هغه د ذلت و شرمندګۍ رسوایي نه به مې نن ته خلاص. ستا په ذات باندې خلاصون ستا بل څوک مې نشي خلاصولی. مخامخ را روان سو، دا یې قصد وکړي چې یا الله که دې نن د عمر فاروق رضی الله عنه مخکې رسوا و شرمنده نه کم، ستا د ذات سره مې وعده ده چې د شرابو بوتل ته به بیا ګوتې م نه نږدې کوم، لاس به نه ورته وم، ما ته نجات راک، د دې شرمندګۍ رسوایي نه مې خلاص. مخامخ رالی، تکړه سړی سو، د الله تعالی د رحمت دپاره یې ځان مستحق جوړ کړي، توبه یې په اخلاص وکړه. چې راغلی
حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته سلام وکړي ته سړی دا در پټو لاندې دي چشنې ولې ته دا بوتل دی بوتل څه کوي ورته دا سرکه ده لږې وښیه سرکه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته بوتل ورکړي هغه چې خلاص چې ویې کته سرکه ده الله تبارک وتعالی شراب په سرکه بدل کړ دا د دې سړي د توبې اثر و دومره ژر د الله تعالی رحمت راورسېدی د شرمندګۍ و رسوایي نه یې سړی وژغوري خلاص یې کوي د الله تعالی رحمت دومره ژر رارسېږي چې ما و تا ځان مستحق د الله تعالی د رحمت جوړ کړو ګوره دومره ژر رارسېږي او څومره بې بها رحمت دی څومره بې بها رحمت دی عقل په الله قسم که پسې رسېدی شي عقل دومره غټ رحمت دی د الله تعالی حضرت یوسف علیه السلام چې عزیز مصر سو باچا سو د مصر باچا سو وچکلي الله تعالی راوست ټول کارکنان یې راوغوښته د حکومت ټول وزیران والیان یې راوغوښته د حکومت هغو تیل ګوري سیده مسکین سړی که مو پیدا کوئ و زنان یتیمان که مې پیدا کول کونډیانې سیده یې را استوئ یو بار غنم ورلره ورکوم یو بار غنم مفت جوت یې ورکول لږ کم چا چې به روپۍ درلودې هغه بې جنې اخیستې د چا څه چینې درلودې هغه ته یې مفت ورکول ټولو خلکو ته یې ویل بس چې درته رالی مسکین ورکوئ پایبندي به نه وي په دې کې یو د اوښ بار غنم ورکوئ یو ورځ یو ځوان راغلی چې راغلی هغه کسان چې پر ګدام باندې مقرر دي هغو ورته یو بار غنم ورکړه مفت یې ورکړه تا یو بار لا راکړي ته یې سړی زموږ سره نور اختیار نشته یوسف علیه السلام چې دا د مصر باچا دی د الله تعالی پیغمبر دی هغه دا حکم کړی دی د هغه اختیار دی چې یو بار به ورکوي زیات به نه ورکوي یو بار موږ ورکوو هغه سړی ورته وایي چې نه راکوي وایي همدا حکم دی موږ د خپل د وخت د امیر د وخت د پیغمبر د هغه د وینا د هغه د قول موږ پایبند یو چیرې نه درکوو ورته یې بیا لار راته وښایست یوسف علیه السلام چیرې دی ته یې سړی دا لار ده ورسه یو ملګری ورسره روان سو یوسف علیه السلام له یې ځوان واروست ورته یې څنګه راغلی ورته یې یو څه غنم غواړم وای دی نه قدر وای یو بار یې راکړي وای ورسه یو بار نور درکړي سړي ته وایي در سره بوځه یو بار نور وای نه یو بار بل هم غواړم یوسف علیه السلام وخندل ول د خدای بنده یو بار دی درکړي یو د اوښ بار ما پسې درکړي بل لا هم غواړې څونه حارس یې هغه ځوان ورته وایي ما نه پېژنې که دې پېژندلی وای نو ګدام به دې ټول در ما قرباني کړی وای کاشکې خو موږ الله تعالی حقیقتا پېژنده وای چې ځان مې بیا تر قربانوي که نه ما عرفناک حق معرفتک ملائکه به هم دا نارې وایي ما عرفناک حق معرفتک یوسف علیه السلام ورته وایي ځوانه اوس دې خوږه خبره راوړه لږ تعارف خو راته وکړه چې سره وپېژنو ځان را وپېژنو وایي زه هغه کس یم چې زلیخا ته په مخه را اخیستی وې او په تا پسې راځغاسته ته جنې راځغاستې کلف دروازې خالق لایزال درته خلاصولې زه وړوکی ماشوم وم د باندې په ځانګو کې پروت وم تا ته د شا د خوا کمیس زلیخا در څیرې کوي لمنه هغې در څیرې که در پسې راځغاسته دا ملامته دا وه اما چې راووته عزیز مصر د باندې ولاړ و
خوارې د تاسو د مخه کوي بیا وایي ما جزاء من اراد باهلک سوء څه جزا به وي د هغه کس چې ستا د بیبي سره یې ناوړه اراده کړي د ناوړتیا د یو قبیح عمل اراده یې کړي ژر یې وار د مخه کوي عزیز مصر تیم نوبت نه کوي ور وایي اراده یې جزا ده چې زندان ته یې ولېږه پام کوه مړی نه کې ما سه یې زړه وړی دی زلیخا اوس فیصله والا ته ضرورت پیدا سو چې زلیخا ملامت ده پر تا تهمت ولګېدی که یوسف علیه السلام ملامت دی زه کوچنی ماشوم وم په زانګو کې پروت وم سر مې راجګ کړي فشهد شاهد من اهلها الله تعالی یو گواهی ورک شاهدی ورک یو شاهدی ورکونکی هم د دې د خاندان سړی چې ملامت زلیخا ده یوسف علیه السلام غیږ ورته خلاصه کوه یار راسه چې په غیږ کې تا زما د پاکۍ د براعت د نه ګناهګارتوب اعلان تا کړی دی تا هغه کس یې وایي اوس زه ماشوم یم اوس راځوان سم اوس خبر سوم چې یوسف علیه السلام باچا سوی دی الله تعالی پیغمبري ورکړې ده نو ځکه رالم نن درته یوسف علیه السلام هغه ټول کارکوونکي راوغوښته وایي دا در سره بوځي چې څومره وړی سي ګورئ پر ویې نه سپموي او داسې نه چې دی یوسي د ده سره یې یوسي د یې نسي وړی چې لاس در سور نه وړي تاسو ورسره یوسئ در کوره چې څومره غواړي وارې کړي سړي چې بارونه یې وربار که خلکو ورسره روان سو د حکومت خلک دي الله تعالی حضرت یوسف علیه السلام ته وحی وکړي وایي نورو ته دې یو بار ورکوي دا دې پسته ګودام ته ایله کړي ولې ته یا الله دا خو زما د پاکۍ و د براعت ګواهي ورکړې وه هغه څوک دي الله تعالی ورته وحی وکړي وایي یوسف علیه السلام زما د خپل عزت و جلال قسمې که د دې کلمې سره حشرګاه ته یو سړی رالی چې زما د پاکۍ اعلان یې کړی و داسې اعزاز به ورکم چې نه به یې مخکې لیدلی نه به یې بیا وویل دومره نعمتونه به ورکم چې تر اوسه یې نه دي لیدلي د دې کلمې سره که یو سړی حشرګاه ته راغلی لا اله الا الله دومره اعزاز به الله تعالی ورله ورکم دا چې ستا پاکي بیان کته دومره نازه هغه څوک چې ما د دې سپاک بولی چې دا اولاد نه لري دا ښځه نه لري دا قوم نه لري دا خالق لا یزال رب دی دا هغه ذات دی چې نه مثیل لري نه شریک لري هغه ذات دی چې د الله تعالی سره نه په ذات کې نه په صفاتو کې شریک شته لیس کمثله شیء هغه ذات دی هغه چا چې دا اقرار کوي راغلی بیا به ورته داسې خپله رضا هم ورکم دیدار به هم ورکم نعمتونه به هم ورلره ورکم موږ خو دا ګواهي ورکو الله تعالی زموږ په زړه باندې خبر دی د خالق لا یزال نه مې خواست دی چې یا الله تعالی مرګ پر دې کلمه راکه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله محمد بن سعید رحمه الله فرمایي ای شواروز کې به مې ځان دپاره مختصر درود څو اندازه مقرر کړی و چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به مې وایه لږ درود مې اندازه کړی و چې دومره اندازه کې به وایم شپه یو ورځ میلمانه راله ور خلاص نه سوم ماخستن چې د بچانو کوټې ته ولاړم لوړه بلاخانه ولته چې پرېوتم حیا راته ودرېده چې نن دې پر سردار دو جهان باندې درود نه دی ویلی او بېدېږي وای بیا کښېنستم درود مې شروع کړي درود مې وایه خوب راته راغلی بیده سوی وم خوب کې مې حضرت رسول الله صلی الله علیه و وسلم لیدی پیغمبر علیه الصلاة والسلام زموږ کوټې ته راغلی وای ما ته وای محمد بن سعید ما ورته ویل ها وای دا خوله لږ رانږدې که چې در مچ یې کړم ته په دې خوله پر ما باندې درود وایه وای ما ته حیا ودرېده چې د رسول الله خوله وګوره ستا خوله وګوره
خو ډېره عجیبه خبر ده چې رسول الله ستا په خوله باندې خوله ایږدي. وایي بیا مې لږ مخ ځینې کوږ کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم په غېږ کې ونیوم، پر دې بارخو باندې مچ کم، په دې باندې راویښ سوم. چې راویښ سوم وایي قسم په الله درته اخلم چې په خونه کې دومره رڼا وه، دومره ښایست و، یو خوشبويي خوره وه. بیبي مې راکښېنسته، سړی څه کیفیت دی چې دومره خوشبويي ده، دا دې نن شپه څنګه عطر ولګول؟ وایي ما ورته ویل بیبي عطر نه دي زموږ کره، نن رسول الله راغلی دی. هغه پیغمبر چې د الله تعالی د طرفه برحق راستول شوی دی، زموږ پر هغه پیغمبر ایمان دی. الله تعالی دې مې د دغه پیغمبر په مینه محبت کې د دنیا څخه د طلوع عظیم شهادت نصیب کړي. الله دې زموږ خاتمه د دې پیغمبر پر دین وکړي. بس هم الله په دې ګواه دی، موږ الله تعالی شاهد جوړو چې موږ ستا د وحدانیت، د پیغمبر علیه السلام د رسالت د دې ګواهي ورکوو. الله تعالی ستا حضور ته مې ستا په فضل سره د دې ګواهي راوله. الله تبارک و تعالی دې ستړي مسلمانان وساکي، چې څومره مسلمانان په تکلیف دي الله دې په استراحت کې، چې څومره مسلمانان د الله د دین خدمت کوي الله دې حافظ و ناصر و غاویر سي. الله تبارک و تعالی دې موږ او تاسو زموږ ستاسو مور پلار د حشرګاه میدان ته په سپین مخ کې راولي. الله تعالی دې مې د رسول الله د مبارک لاسونه د حوض کوثر اوبه نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.